ټول بلایا او ټول مصائب ټول مرضونه او تکلیفونه په حقیقت کې د دې سبب د بندگانو ګناهونه دي، د الله عز وجل نافرماني دي، د الله سبحانه وتعالى دین، د نبی صلی الله علیه وسلم سنت او دغه احادیث او پاک قرآن د خپو د لاندې کول دي. لیکن ډیر د خلقو جاهل دي او ناپوهه دي د دغه بلایا او د دغه مصائب او د دغه مرضونو نسبت نور شیانو ته کوي. د هغې دپاره نور ظاهري اسباب بیانوي او په هماغې باندې خبره انتها ته رسوي. الله عز وجل د هر مرض، د هر مصیبت او د هر تکلیف دپاره ظاهري اسباب هم مقرروي او د هغې دپاره باطني حقیقي اسباب هم موجود دي چې هغه باطني او حقیقي اسباب د هر مصیبت او د هر مرض د رب العالمین نافرمانی ده. ځکه ګناهونه هغه منحوس او سپیره څیز دی چې کله په انسانیت کې وجود ولري او کله په یو ټولنه کې راشي، په هغې باندې د مصایبو، د تکالیفو، د مرضونو، د عذابونو آثار ضرور به ضرور مرتب کیږي. انسان دې دا فکر نه کوي چې زه به ګناهونه کوم او په دې به زه مؤاخذه نشم، په دې باندې به زه راوننیول شم او الله عز وجل به ما معذب په تکلیفونو کې ونه ګرځوي. داسې ګمان په الله عز وجل باندې مه کوه، دا خوشي ګمان دی په الله رب العالمین باندې. الله سبحانه وتعالی موږ ته دا اعلان کړی دی چې څومره مصیبتونه په تا باندې راځي، دا ټولنه په هغې کې واقع کېږي. اساسي او بنیادي سبب د انسانانو د لاسونو د جسدونو نه چې کوم ګناهونه راوتي دي همدغه دي. فرمایلی دی الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. او هغه چې تا ته در رسېدلي دي او تا ته در رسېږي هر قسم مصیبت، که هغه وړوکی دی او که غټ دی، که هغه ستا په مال کې دی او که ستا په جسد کې دی، که ستا په اهل و عیال کې دی. وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أيديكم. پس دا په دې وجه باندې چې ستاسو لاسونو، ستاسې جسدونو، ستاسې ځانونو کسب د ګناه کړی دی، عمل د ګناه کړی دی، د الله عز وجل نافرماني کړې ده. خو بیا د الله رب العالمین عفو، د الله فضل، د الله احسان، د الله رحم ته وګوره چې په ټولو ګناهونو باندې عباد نه رانیسي، بلکې په بعضو باندې الله رانیسي. ویعفو عن کثیر. او الله رب العالمین د ډیرو نه عفو کوي په دنیا کې، ډیر ګناهونه بنده کړي، الله رب العالمین په هغې نه رانیسي. په بعضو ګناهونو باندې د الله عز وجل مؤاخذه او د الله عز وجل رانیول دي. الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي: وما أصابك من سیئة فمن نفسك. او هغه چې تا ته در رسېدلي دي او تا ته در رسېږي د هر مصیبت نه او د هر هغې تکلیف نه چې تا خفه کوي او تا ستومانه کوي او تا غمجن کوي، فمن نفسك، نو وجه ستا نفس دی، وجه ستا ګناهونه دي، وجه ستا د رب العالمین نافرماني ده. او د الله عز وجل په تقدیر کې دا خبره لیکل شوې ده، د الله عز وجل په اراده باندې. الله سبحانه وتعالی د صحابه کرامو حال موږ او تاسو ته را نقل کړی دی. کله چې په غزا د احد کې صحابه کرام پس د غلبې نه او پس د عزت نه د شکست سره مخامخ شولو، شهیدان یې ورکړل، زخمیان یې ورکړل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اذیت شو، هغه زخمی شو. نو الله عز وجل آیتونه را لیږلي دي: اولما اصابتکم مصیبه قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا. او آیا هر وخت چې ورسېد تاسې ته ای صحابه کرامو مصیبت، تکلیف در باندې راغی، شکست سره مخامخ شولئ، زخمیان شولئ، شهیدان شولئ، قد اصبتم مثلیها، او تاسو رسولی د دې دوچنده په غزا د بدر کې، قلتم ان هذا، بیا تاسو ووایئ دا تکلیف د کوم طرف نه راغی، دا شکست سره موږ د کوم طرف نه مخامخ شولو،
دا موږ د کوم طرف نه ووهلی شو، د کوم طرف نه زموږ نفر شهیدان، د کوم طرف نه موږ زخمین شو. وی قل هو من عند انفسکم، ای پیغمبره دې خلقو ته ووایه دا حالت چې په تاسو باندې راغی ستاسو د نفسونو د طرف نه. ولې الله عز وجل بل ځای کې د دې خبرې بیان کړی دی، وتنازعتم فی الامر، تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم په امر کې اختلاف وکړه. ډېرو ملګرو د نبي صلی الله علیه وسلم هغه حدیث او هغه امر وغورځو او دغه ډیرکۍ نه راښکته شو، یو څو نفر هلته پاتې شو او تاسو نافرماني وکړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله عز وجل ستاسې غلبه، ستاسو عزت او ستاسې سلامتیا په مغلوبیت باندې بدله کړله، په شهادت یې بدله کړله، په زخمونو یې بدله کړله او په تکلیفونو باندې بدله کړله. امت ته چې هر درد رسېدلی دی، امت انسانیت چې په هر تکلیف کې واقع شوی دی او د هغې سره مخامخ شوی دی، نو اساسي او بنیادي وجه د دوی د نفسونو او د دوی د لاسونو ګناهونه دي چې د الله عز وجل په نافرمانۍ کې کله انسانیت لګېدلی دی، انسانیت قدر نه دی منده کړی، انسانیت سکون او اطمینان نه دی منده کړی، انسانیت د ذلت سره او د رسوایي سره، د خوف او د پریشانۍ سره الله عز وجل مخامخ کړی دی. الله عز وجل د مکې د مشرکینو هغه بې قدري ذکر کړې ده چې دغې د مکې مشرکینو د الله د نعمتونو ناشکري وکړله. د الله نعمتونه دا و چې الله عز وجل دوی ته پیغمبر راولېږه، هغه پیغمبر ته الله وحی وکړله، قرآن دغه ځای کې الله عز وجل ابتداء را نازل کړ او دغلته حرم و، دغلته کعبه وه، دغلته مسجد حرام و. کله چې دې خلقو د الله عز وجل د دې نعمتونو ناشکري وکړله نو الله رب العالمین څه وکړل؟ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله رب العالمین دوی ته ور وڅکه لباس د ولږي، داسې ولږي ورباندې، قحطونه ورباندې الله عز وجل راوستل، لکه د لباس په شانتې د دوی په دې جسدونو باندې احاطه وکړله، د هغې آثار ورباندې ښکاره شولو، د دوی په څرمنو باندې، د دوی په مخونو باندې، د دوی په ټولو اعضاو باندې. والخوف، او الله رب العالمین دوی ته لباس د یری ور وڅکه، یری ورباندې راوستلې، خوفونو کې الله رب العالمین دوی واقع کړل. بما كانوا يصنعون، په سبب د هغې ګناهونو چې دوی کول همیشه دپاره په شرک کې واقع وو، په کفر کې واقع وو، د پیغمبر په اهانت کې واقع وو، د هغې احادیث او د هغې سنت یې پیمولول. الله عز وجل په دوی باندې خوف او په دوی باندې ولږه راوستله. نن نړیوال د خوف سره مخامخ دي، نن نړیوال د یرې سره مخامخ دي او داسې د یرې سره مخامخ دي چې د هغې دا ژوند یې تنګ کړی دی. ولې؟ د دې اساسي او بنیادي وجه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی نافرماني ده په انسانیت کې، که هغه کفري نړۍ ده او که هغه اسلامي نړۍ ده، ټولو د رب العالمین نافرمانۍ ته بډې والي دي، د الله رب العالمین مخالفت ته بډې والي دي. نو الله عز وجل ځکه وخت په وخت باندې په دوی باندې افتونه راولي، الله رب العالمین په دوی باندې تکلیفونه راولي او الله رب العالمین دوی په قسمه قسم مرضونو کې واقع کوي. یا مؤمنانو، الله عز وجل چې کوم بلا او مصیبت را لېږلی دی د ګناه د وجې نه را لېږلی دی، او الله رب العالمین چې کوم بلا او مصیبت پورته کړی دی د توبې د وجې نه پورته کړی دی. د سلفو نه نقل دي، وایي ما نزل بلاء الا بذنب، الله عز وجل نه ده را لېږلی یو بلا او یو مصیبت مګر د ګناه د وجې نه مصیبت راغلی دی او تکلیف راغلی دی. ولا رفع الا بتوبه، او دا بلا او مصیبت نه دی پورته شوی د انسانیت او د مخلوق نه او د مؤمنانو نه مګر د توبې په وجه باندې الله عز وجل پورته کړی دی. الله سبحانه وتعالی ته ور وګرځو، الله رب العالمین ته التجا وکړو چې د دغې وبا نه چې نن په نړۍ کې خپرېږي موږ او تاسې الله سبحانه وتعالی وساتي. موږ افغانان هغه کمزوری ملت دي چې نن زموږ اسپتال برابر نه دی، نن موږ ته دوایي نه را رسېږي، نن زمونږ اقتصاد ضعیف او کمزوری دی، نن موږ د هر قسم ستونزو او مشکلاتو سره دوچار او مخامخي. که دغه بلا او مصیبت او دغه وبا زموږ او ستاسې ملک ته سرایت وکړي، داسې به مړه کړي او داسې به د منځه ویسي چې په تاریخ کې موږ د هغې به مثال نه لرو. ولې د الله عز وجل په فضل او د الله په رحم باندې به موږ او تاسې بچ کېږو او د الله عز وجل د ذات نه به ناامیده کېږو نه. خو کله چې موږ او تاسې رب العالمین ته توبې ویستلې او الله عز وجل ته التجا وکړله